ستانه بغیر راته دنیا ټوله ویجاړه ښکاري ستانه بغیر راته دنیا ټوله ویجاړه ښکاري د دنیا غم راته اشنا په خپله غاړه ښکاري او مزار مې داسې په ناشنا ځای باندې جوړ کړی خلکه مزار مې داسې په ناشنا ځای باندې جوړ کړی خلکه چې یو بلۍ باندې لیلا او سپوږمۍ دواړه ښکاري مننه بادشاه صاحب مزار مې داسې په ناشنا ځای باندې جوړ کړی خلکه چې یو بلۍ باندې لیلا او سپوږمۍ دواړه ښکاري او نه چاله لاړې نه دې څوک تپوس ته راغله ګرانه نه چاله لاړې دا د عدنان صاحب ته ډالۍ وي ځکه دا چاله نه ځي نه چاله لاړې نه دې څوک تپوس ته راغله ګرانه ظهیره ستا د زندګي راته ولاړه ښکاري ظهیر صاحب غزل دی نو هر ځای کې ډېر ډېر وایي که نه وختي چې راتلو ملګاغه دي ویل په سټین نه وام اصل کې خبره دا ده شعرونه دا جلس کېږي هماغه شعرونه د تاسو ته ډالۍ وي چې دومره ښایسته دی خبر وکړه چې اصل کې هغه زما هم پوښ دي نو ما ویل چې دی اوس ووایي مننه نادان صاحب دا ستاسو مینه ده دومره ښایسته دی چې په سوچ مې مازغه ودرېږي دومره ښایسته دی چې په سوچ مې مازغه ودرېږي د یار په نوم مې د وجود هر یو ویښته ودرېږي او دا ستا په تلو که نور څه ونشي نو دا به وشي دا ستا په تلو که نور څه ونشي نو دا به وشي یا به مې سا در پسې ځي یا به مې زړه ودرېږي مننه دا ستا په تلو که نور څه ونشي نو دا به وشي یا به مې سا در پسې ځي یا به مې زړه ودرېږي او ستا په راتلو باندې زما کیفیت داسې شي چې د زړه مې درد لاړ شي د سترګو مې اوبه ودرېږي ډېره مننه یا دغه څه شعرونه چې دې دنیا کې جنتونه قضا کوم دې دنیا کې جنتونه قضا کوم د یارانو محفلونه قضا کوم ورځ د جانان شپه د خدای د پاره تهجد کوم فرض منځونه قضا کوم مننه ورځ د جانان شپه د خدای د پاره تهجد کوم فرض منځونه قضا کوم او باچا صاحب په کون غوږ او پړندو سترګو راګوري په کون غوږ او پړندو سترګو راګوري ستا په څه دیدنونه قضا کوم ډېره مننه دغه غزل چې غیر سے ما تو زلف طار والا وایم بی نمبر د وختینه غزل تاسو ته دی ډالۍ عدنان صاحب ته دی ډالۍ باچا صاحب ته دی ډالۍ چې دنیا کې ژوند زما په کارو خو تا پرې نه خودم دنیا کې ژوند زما په کارو خو تا پرې نه خودم زما به تا ته انتظارو خو تا پرې نه خودم او ټول پر هرونه مې روغېږي خو ته غاړه نه ږدي ټول پر هرونه مې روغېږي خو ته غاړه نه ږدي په کار مې یو د زلفو تارو خو تا پرې نه خودم ټول پر هرونه مې روغېږي خو ته غاړه نه ږدي په کار مې یو د زلفو تارو خو تا پرې نه خودم او عدنان صاحب ما که پیاله د شراب در نه کړه نو څه چلو شو ما که پیاله د شراب در نه کړه نو څه چلو شو زما په سترګو کې خمارو خو تا پرې نه خودم او خیر که سوره کې تلم څادر ته به دې پرېښې ومه خیر که سوره کې تلم څادر ته به دې پرېښې ومه څومره اسانه مې سینګارو خو تا پرې نه خودم او لیونی به مې په تمه تمه مړ شي مورې ظهیر په ما پسې بیمارو خو تا پرې نه خودم مننه او دغه یو څو شعرونه دغه د میډیا ملګرو ته ډالۍ وي چې رمه چې تېره شي خاپونو نه یې پته لګي دا زه په چا تنقید نه کوم دا تنقید به زما په ځان وي رمه چې تېره شي خاپونو نه یې پته لګي کاروان چې تیر شي د لاشونو نه یې پته لګي او په زړه کافره یاره خلک به دې وپېژني زړونه چې تور شي د مخونو نه یې پته لګي په زړه کافره یاره خلک به دې وپېژني زړونه چې تور شي د مخونو نه یې پته لګي او باچا صاحب چې رنګ یې ښه وي نو ته څه وایې دا به ښه شاعر وي چې رنګ یې ښه وي نو ته څه وایې دا به ښه شاعر وي
شاعر چې خوي د شعرونو نه یې پته لګي ستا رنګ هم ښه دی شاعري دا خو تاسو بس کې ویل د رنګ خبره خو نه ده خو لکه ما په ځان تنقید کړی داسې نه چې د ملګري زړه ته وانه چي یا دغه څو شعرونه چې ځان له خونه یمه جهان له ځان سره ګرځوم ځان له خونه یمه جهان له ځان سره ګرځوم هغه قیدي یم چې زندان له ځان سره ګرځوم یو مې څادر اغستی یو جوړ مې جامې اغستې څومره مالداره یم مکان له ځان سره ګرځوم یو مې څادر اغستی یو جوړ مې جامې اغستې څومره مالداره یم مکان له ځان سره ګرځوم او خلک دې نه کوي د خو تمه ټول عمر لمه خلک دې نه کوي د خو تمه ټول عمر لمه فرښته نه یم شیطان له ځان سره ګرځوم مننه او په دې خاطر ځان سره بوزم کا عقلیات کی په دې خاطر ځان سره بوزم کا عقلیات کی چې چرته زمانو خپل ځان له ځان سره ګرځوم نورې د خلکو په لاسونو کې لیدل نشم زهیره بس ته خپل ګریوان له ځان سره ګرځوم او دغه اخرنی او درې شعرونه دي تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې خدای ته مې دا بندگی بس دی خو چې خپله مې وي خدای ته مې دا بندگی بس دی خو چې خپله مې وي زما نیمه زندگی بس دی خو چې خپله مې وي نور د دې خلکو د خبرو نه تنګ شوی یم نور د دې خلکو د خبرو نه تنګ شوی یم د 100 روپو مزدوري بس دی خو چې خپله مې وي او دوه شعره یو غزل کې دوه شعرونه بل غزل کې دوه شعره یو غزل کې دوه شعرونه بل غزل کې زما عمده شاعري بس دی خو چې خپله مې وي ډېره مننه د وخت راکولو ستاسو ټوله مننه ډېره مهرباني قدرمنو دغه زمونږ د محفل نه به تاسو خوند اخیستی ظهیر صاحب شعرونه بیا د ملګرو د داد او د عدنان صاحب که هر څومره موږ مننه وکړو ستاینه یې وکړو نو دا به ډېره زیاته کم وي هغه کومه زموږ میلمستیا وکړه په دومره مصروفه وخت کې د میلمستیا نه علاوه که موږ سوچ وکړو ظهیر صاحب نو په دې مصروفه وخت کې چا د 15 منټ هم ورکول ډېر ګران کار سخت کار دی بیا د باچا صاحب چې دا غځې نه راخطا شو کارونه نیمه کې پرېښو اوري ټپټایل یې په ځای پورې ښودل ته موږ له رایلې اوري باچا صاحب خو ځان له کار وکړه نو عدنان صاحب ستاسو هم ډېره مننه او ذیشان صاحب ستاسو هم ډېره مننه قدرمنو بس هر څه یو اختتام یو که دا قصه موږ هر څومره اوږده نو دا به اوږدېږي خو لکه ملګري بیا خفه کېږي و یاره خوب هم راغلی دی که نه آباد اوسئ ښاد اوسئ بریالي اوسئ